السلام علیکم. دې ویډیو کې موږ یو څو جملې وایو. اسانه جملې دي. د تلفظ سره به یې وایو. نو ویډیو در سره وګورئ. I am completely puzzled. Puzzled. I'm completely puzzled. زه بالکل سرګردانه یم. puzzled ویل کېږي سرګردانه. یعنې معنا چې کله هم ته ګنګه سي ته نه پوهېږې چې ته څه وکړې. دې خوا یو کار یې بل کار یې بل کار یې بل کار یې نو ته اوس نه پوهېږې چې زه اول وکړم نو څه شی نو سرګردانه یې په هغې کې نو هغې ته ویل کېږي puzzled. I am totally lost. I am totally lost. زما ذهن بالکل کار نه کوي. کله چې هم ستا ذهن بند وي کار نه کوي چې ته وکړې څه شی لکه مثال همدا پزل واخله نو ته ویلی شي I am totally lost. یعنې ذهن مې دې وخت کار نه کوي چې څه شی اقدام واخلم. lost اصل کې ویل کېږي ورک شوي ته نو I am totally lost ذهن مکمل طریقې سره زه ورک یم. د دې معنی همدا ورکوي چې زما ذهن بیخي کار نه کوي. I am not familiar. I'm not familiar with this. I'm not familiar with this. زه له دې سره اشنا نه یم. زه له دې سره اشنا نه یم. مثال یو نوی ماشین راغلی او ته سره بلد نه یې نو ته ویلی شي I'm not familiar with this. زه دې ماشین سره اشنا نه یم یعنې په دې نه پوهېږم چې دا څنګه چلیږي. یعنی هر هغه څیز سره چې ته اشنا نه یې ته ویلی شي I'm not familiar with this. یعنې زه ورسره اشنا نه یم بلدتیا ورسره نه لرم. I think I will leave soon. I think I will leave soon. زه فکر کوم ژر به لاړ شم. موږ زیاتره وخت کنه فکر کوم ژر به لاړ شم. مثال یو بل هیواد ته ځې بل ځای ته ځې یا یو ځای کې په ډوډۍ یو چکر باندې تللی ته وې د هغې ځای نه زه ژر ځم ته ویلی شي I think I will leave soon. ته کله ځې ته ورته I think I will leave soon فکر کوم ژر به لاړ شم. Can we meet today? Can we meet today? آیا موږ نن لیدلی شو؟ کله هم چې ته چا نه وخت غواړې د میټینګ دپاره ملاقات دپاره ته ورته ویلی شي Can we meet today? دا ډایرکټ پوښتنه کول دي خو که چېرته لږ طریقې سره مؤدبانه طریقې سره پوښتنه کوي نو ته ویلی شي Is it possible? Is it possible to meet today? آیا نن ملاقات ممکن دی؟ آیا نن ملاقات ممکن دی؟ Is it possible? آیا امکان لري آیا possible ده to meet today چې نن ملاقات وکړو. Come someday. Come someday. یو ورځ راشه. وایي کنه یو ورځ چکر راولګوه. Come someday. یو ورځ راشه. I fully believe it. I fully believe it. زه پورا باور لرم. زما مکمل یقین دی. زه پورا باور لرم. I fully believe it. Those were good days. Those were good days. هغه ښې ورځې وې. زوړ وخت یادول زړه میموري ورځې یادول ته ویلی شي Those were good days. چې کله موږ د زوړو قصو باره کې بحث کوو نو ته دا جمله استعمالولی شي. I want to lay down. I want to lie down. Lie down پرېږده. موږ یو ډډه اچول ته چې کله موږ ډډه کوو سیدې دمسې وغورځېږو نو هغې ته ویل کېږي lie down. زه غواړم پرېوځم. دلته معنا دا ده زه غواړم استراحت وکړم. I want to lay down پرېوځم یعنې استراحت وکړم ریلیکس شم. I want to rest. دا هم یو هماغه معنا ورکوي. I want to زه غواړم to rest زه غواړم آرام وکړم. زه غواړم استراحت وکړم. I don't eat these things. I don't eat these things. زه دا شیان نه خورم. بعض یو شخص داسې چې هغه بعض یو خوراک سره نه لګېږي نه یې خوري نو ته دلته دا استعمالولی شي چې I don't eat these things یا I don't eat this food. زه دا شي نه خورم. د دې په ځای فود هم استعمالولی شي. معنا دا دا خوراک دا خواړه نه خورم. نو شیانو په دې دلته خواړه راځي. Eat a little more. Eat a little more. یو څه نور وخوره. کله چاته ست کې یو څه نور وخوره. لږ در سره نور واخله دا مه خوره. Hear me out. Hear me out. زما خبر واوره. دا ډایرکټ یو چاته ویل هغه
سمه طریقه نه راځي، یعنې سم اخلاق کې نه راځي چې ته چاته وایې چې hear me out خبر واوره. دا داسې شو لکه مثال تیزه لهجه کې چاته وایې hear this out دا واوره hear this out دا واوره.